بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ادبي ملګرو په مابین کې دا یو بې ادبه راغی، زه بخښنه غواړم. محمود ایاز صاحب، شهزاد صاحب زموږ په سټیج باندې درانه مشران، مخامخ زموږ مشران د ټولو په حضور کې زه داسې لږ بدله وینا کوم او تاسو ته به تعجب معلومیږي چې زما د اجمل خټک صاحب سره، مرحوم سره الله تعالی دې جنتونو نصیب کړي، خدای بخښلي، د هغه سره زما ملاقاتونه سوي دي او د هغه په هکله ما یو څه پروګرامونه کړي دي. یو وارې د اجمل صاحب اول تللي نو ما و ژړک صاحب ملګري کابل ته هم تللي یو. د اجمل صاحب زوی چې دی ایمل خان، هغه زما ډېر ښه ملګری دی. نو ما ویل هغه خاطرې به لږ درته بیان کړم. د ده سره دا خلک چې لوړیږي لویږي په اصل کې که هغه شاعر وي، که هغه سیاستدان وي، که د ژوند په هره شعبه کې هغه کار کوي، په اصل کې هغوی اول لوی انسانان وي. نو د اجمل صاحب په حواله باندې چونکې یو څو خبرې زه ډېر ځینې متاثره سوی یم. د مثال په ډول موږ کابل ته ولاړو، په کابل کې هم لکه دا ژړک صاحب چې دی لکه اوس چې مشال صاحب تنګ کړي وایي په ترنم کې سندره راته ووایه. عبدالله مقوري صاحب کې ډېر عبدالله مقوري صاحب نو د پېښور هم خلک راغلي دي، د افغانستان هم لوی قلمکاران شاعران راغلي وو، هغوی شعرونه ویله. نو عبدالله مقوري صاحب په دا ورځ باندې داسې غزلې مخصوصه کړې وې. نو ژړک صاحب ور ولاړ شو، وایي تا هغه د اتم سندره ووایه. په اخر کې عبدالله مقوري صاحب ما ته ووایي وایي یاره ته دا ادبي محفل وګوره، ته دا ژړک صاحب وګوره. اخر یې د اتم سندره په وویل او اتن یې پر وم کړي. نو د ژړک صاحب دپاره ډېر ډېر چکچکې او دغه رقم پروګرامونه دا نن چې د ډېره وخته بعده راغلي دي. نو اول خو دا د کابل ما ویل زه ذکر وکړم، بیا اورنګزیب کاشي صاحب دلته تشریف لري. دوی یو پروګرام کړی و، د هغه نوم و په صادق شهید د میدان کې د فوټبال. دوی یو پروګرام کړی و، د هغه نوم و بیګم نسیم ولی خان عوام کې عدالت دی. او خوشبختي دا وه چې په هغه کې ولی خان بابا هم و، بیبي محترمه خپله هم وه، او په سټیج باندې سعدالله جان برق او ورسره اجمل خټک صاحب ناست. نو دا هم یو اعزاز دی. ما په هغه کې په هغه زمانه کې یو شعر ویلی و، نن هغه خبرې ګرد مخ ته را روان دي. ما ویلي و چې دا د ډالرو او درهمانو جنګ دی او دا د ریالانو جنګ دی، د خدای دپاره دا جهاد مه بولئ. نو د شا دخوا به د اجمل صاحب غږ راغی، وایي ډېر ښه ډېر ښه. نو دا مطلب ما یو اعزاز د ځان لپاره بولم. بیا د هغه بعده زموږ یو ناظر صادق و په ریډیو کې، زموږ ملګري و سلیمان خیل و، ډېر ښه کمپیر و. ما و هغه یو دوې خاکې په دوه کسبه کې وکړه که نه، چې یو ډاکو او اسمبلۍ ته تللی که نه. نو اول ډاکوی انټرویو وسي، بیا په دویم کس کې د یو څو خبرو وروسته بیا راسي هغه امنې سوی که نه. نو دا خبره هم زما دپاره د اعزاز وړ ده چې نن سبا اکثریت د ډاکوګان په اسمبلۍ کې ناست. دا خبرې ما تقریبا 15 کاله مخکې دا دواړې چې ما ذکرونه وکړل، که څه هم د شاعران صاحبان ما شاعر نه مني، نه مې لیکوال مني، مګر دا خبرې ما 15 کاله مخکې کړي وو چې زه نن فخر په کوم. او هغه کیسټ به انشاءالله د اورنګزیب صاحب سره پروت وي خوندي، دا دواړه کارونه یې پکې شوي. بهرحال دا بیا ما په یو سکرپټ ولیکي. موږ هم یو وخت انقلابي خلک اوس 2 نمبره سو، یو وخت موږ هم 1 نمبر وو چې نه پوهېدلو. اوس پوه سو چې یاره دا پیسه ډېره اهمه شی ده، دا انقلاب دا خبرې چې دي که نه. نو الحمدلله اوس هم 1 نمبر یم رضا صاحب، اوس هم انشاءالله و. نو دا چې دی ما یو سکرپټ ولیکي، بس انقلابي زمانه و، جوش راغلی و. ما زه په باچا خان باندې فلم جوړوم. نو زه ډاکټر عنایت الله خان صاحب ته ورغلم، هغوی یو خط راکړي د اجمل صاحب په نامه باندې چې په هغه وخت کې د عوامي نشنل پارټي صدر هم او MNA هم، او دویم خط یې راکړي د غلام محمد بلور صاحب دپاره، ځکه چې هغوی سینماګانې درلودې. نو ده ویل موږ یو وخت ما و حبیب صاحب ته دې مشاعرو باندې یو داسې خاکه جوړه کړې وه. نو حبیب چې و هغه حبیب پانیزی صاحب الله تعالی دې ژوندی لري،
نو ده یو خپل کتاب راواخیستی وایي زما یو شعر دی 15,000 بند دی نو موږ وویل دا څه وایه ده ویل نه یو 15 چیده شعرونه دې درته ووایم نو ما 15,000 شعر راوړي دي په هغې کې به یو چیده شعر درته ووایم وایي یو څوک بته غواړي څوک بیا هفته غواړي او څوک تحفه غواړي یو څوک بته غواړي څوک بیا هفته غواړي او څوک تحفه غواړي څوک لفافه غواړي یو ښکاره غواړي بل یې خفیه غواړي موټر یې غلا کړلو زما اوس پکې ګرځي ښکاره فیسبوک ته هم ورکړلو ګراکان غواړي کرا ما ویل دا زما موټر دی وایي چې ونه کړې ناره کنې نو ورک به دې کم د خپل موټر سره کنې نو ورک به دې کم د خپل موټر سره نوره پیسه غواړي ډکه کوکه غواړي ښه یې تخته غواړي او یو خو بته غواړي بل بیا هفته غواړي او څوک تحفه غواړي زما په مځکه یې نن خپل دیوالونه جوړ کړه بیا په تحصیل کې اصلي خپل کاغذونه جوړ کړه باډیګارډانو کې خپل 3 اتاقونه جوړ کړه په 4 کونجه باندې جګ برجونه جوړ کړه اوس بیا پلمه غواړي پر ما حمله غواړي نوره قبضه غواړي یو څوک بته غواړي څوک بیا هفته غواړي او څوک تحفه غواړي ټوله قاضیان ویده دي او لیکوالان خاموشه سیاستدانان هم چپ دي په کرسۍ ناست مدهوشه ټوله قاضیان ویده دي او لیکوالان خاموشه سیاستدانان هم چپ دي په کرسۍ ناست مدهوشه وخوت لوی غل چوکیدار ما ته وایي چپ له لوسه پولیس له غلو پټېږي او صحافیان بېهوشه دا پلیته غواړي عنایت صاحب دا پلیته غواړي ښه سره لمبه غواړي او دماکه غواړي او یو څوک بته غواړي څوک بیا هفته غواړي یو څوک ځوانان خو پرېږده بوډا 3یم واده غواړي ځوانان خو پرېږده بوډا 3یم واده غواړي د ماشومانو درزن پوره غواړي د کور غوړي مې راوړه اوس بیا بوره غواړي موږ په ډوډۍ حیران یو او دوی پیزا غواړي ځوانان خو پرېږده بوډا 3یم واده غواړي د ماشومانو درزن پوره غواړي د کور غوړي مې راوړو اوس بیا بوره غواړي موږ په ډوډۍ حیران یو او دوی پیزا غواړي ټینګه چکه غواړي ټینګه چکه غواړي ټایټه دیکه غواړي جنګ او جګړه غواړي څوک د لندن په ارمان څوک امریکې ته روان څوک د لندن په ارمان څوک امریکې ته روان څوک د ترکي تیاري څوک کینیډې ته روان د سمندر لاري استرالیې ته روان څوک د خیرات دپاره حج او عمرې ته روان بله ورځ 4,000 پسې راخیستي څوک د لندن په ارمان څوک امریکې ته روان څوک د ترکي تیاري څوک کینیډې ته روان د سمندر له لارې استرالیې ته روان څوک د خیرات دپاره حج او عمرې ته روان ناصر ویزه غواړي جرمن معاینه غواړي جګه اوږده غواړي یا بستره غواړي اوږده چله غواړي یوه لوټه غواړي ختمه کیسه غواړي ختمه پډه غواړي ناصر ویزه غواړي ډېر ښه دا و ارمانبر ناصر ناصر رشیدان ویزه غواړي رشید ناصر هر کال رواني بار زموږ ولکه راوړی